راغل پر موږ باندې میاشت د رمضان انتها د رحمت پکې لخوا د رحمان راغل پر موږ باندې میاشت د رمضان انتها د رحمت پکې لخوا د رحمان بگر شب راغل پر موږ باندې میاشت د رمضان انتها د رحمت پکې لخوا د رحمان چې دې معاف کړي پاک الله ټول ګناهونه راغل پر موږ باندې میاشت د رمضان انتها د رحمت پکې لخوا د رحمان ترجم زبور قرآن بیا راغل پر موږ باندې میاشت د رمضان انتها د رحمت پکې لخوا د رحمان دک نازل زرب لخواټو کتابونه بیا راغل پر موږ باندې میاشت د رمضان انتها د رحمت پکې لخوا د رحمان شیطانان ټول ور باندې بیا راغل پر موږ باندې میاشت د رمضان انتها د رحمت پکې لخوا د رحمان پکې بند جهنم وړه بابونه بیا راغل پر موږ باندې میاشت د رمضان انتها د رحمت پکې لخوا د رحمان شکر پکار د پر یوم بیا راغل پر موږ باندې میاشت د رمضان انتها د رحمت پکې لخوا د رحمان چې تیار شوي د میاشت کې نعمتونه بیا راغل پر موږ باندې میاشت د رمضان انتها د رحمت پکې لخوا د رحمان نفل فرض باندې بدل کې بیا راغل پر موږ باندې میاشت د رمضان انتها د رحمت پکې لخوا د رحمان دغه میاشت کې د بشمیره ثوابونه بیا راغل پر موږ باندې میاشت د رمضان انتها د رحمت پکې لخوا د رحمان د تراویح ذات خوند بیا راغل پر موږ باندې میاشت د رمضان انتها د رحمت پکې لخوا د رحمان ډېر خوند کوي د تراویح د ختمونه بیا راغل پر موږ باندې میاشت د رمضان انتها د رحمت پکې لخوا د رحمان فکر کوه ډېر سایم بیا راغل پر موږ
باندې میاشت د رمضان انتظار د رحمت پکې له خوا د رحمان ګور غیبت دستارو زدر ماتوینا بیا راغل پر موږ باندې میاشت د رمضان انتظار د رحمت پکې له خوا د رحمان یولس میاشتې تعبید بیا راغل پر موږ باندې میاشت د رمضان انتظار د رحمت پکې له خوا د رحمان معافوي الله د ټول کال ګناهونه بیا راغل پر موږ باندې میاشت د رمضان انتظار د رحمت پکې له خوا د رحمان محمد آغا عبید وړه بیا راغل پر موږ باندې میاشت د رمضان انتظار د رحمت پکې له خوا د رحمان استقبال کې ډال کړل څو شعرونه بیا راغل پر موږ باندې میاشت د رمضان انتظار د رحمت پکې له خوا د رحمان بیا راغل پر موږ باندې میاشت د رمضان انتظار د رحمت پکې له خوا د رحمان انتظار د رحمت پکې له خوا د رحمان دا ښکلې او رنګینه ترانه چې د رمضان مبارک په استقبال کې وړاندې شوه اواز د مولا جناب ګل حیدري شاعر ملګری د ډېر محترم طالب العلم محمد آغا عبیده